الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم یورور پوښتنه کړې ده چې موږ په خارج کې وسیږو، دلته د غیر مسلمو قصابیان دي، مسلمانان ورځي د هغې نه غوښه راخلي. آیا د غیر مسلمو قصابانو څخه غوښه راوړل جایز ده که نه؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې د غیر مسلمانانو چې هغه قصابې لري د هغوی څخه غوښه راوړل په شریعت غره کې جواز نه لري، ځکه د هغوی ذبیحه سمه نه ده. کله کله مونږ ته ورونو دا خبره هم کړې وي په سوال کې چې دوی وایي دا حلاله ده، یا دا چې موږ ورباندې بسم الله ویلې ده، یا دا چې دا ذبح مسلمان کړې ده خو خرڅوي غیر مسلم، دا غیر مسلم دا خبره ورته کوي. نو کتابونه وایي چې دغه غیر مسلم قول دا معتبر نه دی. نو په دغه بنا باندې دغه غیر مسلم قصاب څخه غوښه راوړل هغه جواز نه لري. که څه هم دی ووایي چې دا حلاله ده یا مسلمان ذبح کړې ده یا موږ ورباندې بسم الله ویلې ده، نو د دوی دا قول ته په شریعت کې اعتبار نشته، ځکه د کفارو قول په متعلق د حلال او حرام هغه معتبر نه دی. نو دا غوښې راوړل ورڅخه په شریعت کې جایز نه دی. فتاوی رشیدی یا جل اول صفحه 552، امداد الفتاوی دریم جلد صفحه 543، بحوالی رد المختار نهم جلد صفحه 390. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.